یوټیوب کې څونه کولی شي ته عاید ولري؟ اول باید زر سبسکرایبرز ته پوره کړي. زر سبسکرایبرز نه بعد باید 4000 ساعته یو کال کې ویډیوګانې ویو ولري. دې نه بعد تا یوټیوب چینل مونیټایز کیږي. یوټیوب چینل چې مونیټایز شو اډسنس سره ګوګل اډسنس سره کنیکټ کړي، بس هغې نه چې څونه پیسې تا ته راځي هلته اضافه کیږي. اول عاید لاره به یې راشو د یوټیوب چې هغه واچ ټایم بیس ده، څونه ویوز باندې تا ته څونه پیسې درکوي. موږ دوه شی لرو یوټیوب کې، سی پی ایم او آر پی ایم لرو. اډ په حساب تاسو ته پیسې درکوي او د ویو په حساب تاسو ته پیسې درکوي. ویو په حساب چې تاسو ته پیسې درکوي نو یو ویو باندې 0.00002 ډالر تر 0.001 یعنی 12 اخره کې دونه په یو ویو تا ته درکوي، رینج کې دی. نو دا چې زر ویو وسی 2 ډالره الا 12 ډالره، لزر ویو وسی 20 ډالره الا 120 ډالره. ته صرف ویو باندې دونه پیسې اخیستلی شي. خو چې کله تا چینل مونیټایز شو ته خپل اډس پکې چلولی شي. هغه اډس کله چې اپلوډ کوي هلته اپشن درکوي چې اډس پکې الاو کوي که نه الاو کوي. چې الاو د کړل بیا اډس کې تا ته څونه پیسې درکوي. یو اډ ویو باندې 0.018 ډالره تا ته درکوي. زر ویو باندې 18 ډالره، لزر ویو باندې 180 ډالره، رینج کې ښیم درته. او په 1 میلیون ویو باندې 1200 نه الا 6000 ډالره پورې تا ته چې کوي پیسې درکوي. نو دوه لارې لري ته یوټیوب کې چې کله پیسې ګټې. اول د ویو په حساب ده چې 1 میلیون کې ته 2000 نه الا 12000 ډالره پورې ګټلی شي. رینج کې هغه فرق کوي چې د تا کم ملک نه ویو زیات ده او کم کانټینټ باید زه اپلوډ کم چې دغه ملکونو ته ورسیږي. نور هم دغسې دی کې خپل تخنیکونه دي، خپل لارې دي. دغه شیان باندې چې تاسو ځان پوه کړو بیا نورې لارې اسانې دي.